دوستانو په نننۍ ویډیو کې به کم هلک یا جینۍ چې په کم یو چا باندې عاشق وي یا مین وي نو د هغه نښې څه دي. په دې ویډیو کې درله معلومات درکوم، ډېر ښکلی معلومات مې درله راوړی دی. تر اخره راسره پاتې شئ، دا ویډیو راسره پوره وګورئ. دوستانو مینه پاکه پکار ده. مینه محبت چې په زندګۍ کې نه وي نو هغه زندګي ډېره بدرنګه تېرېږي. یوازې دا مینه نه چې هلک یې تر جینۍ سره وکړي یا یې جینۍ هلک سره وکړي او دغه مینه ده. نه، داسې ډېرې رشتې شته چې د هغې مینه ډېره مزه کوي او ډېر خوند کوي. نو موږ څنګه پیژندلی شو چې یو هلک یا جینۍ په کم یو چا باندې عاشق دی، مین دی او هغه موږ معلوم کړو؟ دوستانو د هغې اولنۍ نښه دا ده، کومه هلک یا جینۍ چې په چا باندې عاشق وي یا مین وي او د هغه هلک یا جینۍ باره کې څوک خبرې کوي یا یې غیبت کوي، نو دغه هلک یا جینۍ له به ډېره زیاته غوسه ورځي او په دې باندې به هغه جلس کیږي. او دویمه نښه دا ده چې دغه هلک یا جینۍ څوک صفت کوي یا یې خوبیانې بیانوي، دغه هلک یا جینۍ به ډېره زیاته دغه خبرو ته خوشحالیږي او دغه خبرې به ورله ډېر زیات خوند ورکوي. دوستانو مینه پکار ده خو پاکه پکار ده. که د هلک جینۍ خوښوي یا د جینۍ هلک خوښ وي نو نکاح دې وکړي او دغه مینه محبت دې رشتې ته کنورټ کړي چې یو ښایسته فیملي ترې جوړه شي. دوستانو معلومات هم درکړو، که دغه معلومات ستاسو خوښ شوی وي او ویډیو هم تر اخره کتلی وي، چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ چې داسې ښکلی معلومات، ښایسته معلومات تاسو ته په دې چینل ملاویږي او تاسو ترې زده کړه کوئ.